په خوب کې د یو چا غاښ غورځېدله چې د یو چا غاښ وغورځېږي نو د دې مختلف جهتونه کیدی شي. یو جهت خو دا دی چې دا غاښ په خپله وغورځېږي، بل جهت یې دا دی چې دا غاښ دی وباسي په خپله باندې. د دې دواړو جدا جدا تعبیرات دي. بیا په خپله غورځېدلو کې هم جدا جدا تعبیرات دي. یو هغه غاښ غورځېدل دی چې د انسان نه ځمکې ته وغورځېږي، او یو هغه د دې تعبیر جدا دی چې د انسان په جولۍ کې یا په لاسو کې راوغورځېږي او د په لاسو کې ونیسي یا په جولۍ کې ونیسي. بلانې نمبر که د انسان غاښ چرته په خپله باندې وغورځېږي او ځمکې ته لاړ شي، نو د دې تعبیر دا دی چې د ده مور او پلار او اولاد مریضان دي، د هغوی د علاج دپاره د بندوبستو کې هغوی ته د علاج وکړي چې خدای پاک هغوی ته صحت ورکړي او صدقه یې د خپل طرفه وباسي. که چرته د ده دا غاښ ووځي او په جولۍ کې یا په لاسو کې وغورځېږي، نو د دې تعبیر دا دی کومه بیماری چې په مور پلار باندې ده یا په اولاد باندې ده، نو اوس د هغې نه تندرست دي انشاءالله، د خطرې څه خبره پکې نشته دی. امید دی الله تعالی مکمل صحت ورته ورکړي. او په خوب کې خپل غاښ ویستله چې څوک په خپله باندې خپل غاښ وباسي، نو د دې ډېر خوندور تعبیر دی. هغه خوندور تعبیر دا دی چې د داسې انسان عمر به لوی وي، الله تعالی به دته لویه زندګي ورکوي. د لویې زندګۍ طرف ته اشاره ده. که څوک دا مخکیني غاښونه په خوب کې وباسي لګیا دی، د دې تعبیر هم ډېر خوندور دی. د دې تعبیر داسې دی چې د دې کس ډېر ضروري مسله به الله تعالی حل کړي، او یا دا چې د الله ته نزدېکت دپاره څه اسباب پکار دي، یعنې دله داسې اعمال پکار دي چې د خدای پاک ته لږ نږدې شي، نو زر ده چې خدای پاک به ولا ایمانی ترقي ورکړي او ایمان به اوچت شي. دا د یو څو خوبونو تعبیراتو د غاښ د غورځېدلو چا تپوس کړی و، نو مې راته بیان کړل. جزاکم الله خیرا.